مخکې خو به ژوند تېرو په قبر کې د برزخ ژوند، خو چې دا اولنۍ شپه به دې قبر کې څنګه او چې کله تا په دې قبر کې کېږدي او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د ده نه د خپل خپلوان روان شي نو دی د هغوی د قدمونو اواز اوري او ستا په غوږونو د هغوی د قدمونو پیزار او هغه اواز ولګي او دقه شانې یک یوازې دې پرېږدي او داسې ځکې دې پرېږدي چې تکه توره تیاره ده، په داسې ځکې دې پرېږدي چې سیلۍ پکې نشته، داسې ځکې دې پرېږدي هېڅ پکې هم نشته، ته یې او ستا رب دی، بس ته یې او ستا رب دی، نه باچایي نه ښځې نه بچي. ته د ښځو لپاره چې لګیا دي مزدوري کوم او دا کوم او دا کوم او دین یې پرېښودی، ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې ښځې ورسره یوه شپه په قبر کې کړي، ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې بچو ورسره په قبر کې یوه شپه کړي، ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې پلار او مور ورسره یوه شپه په قبر کې کړي، هېڅ څوک یې درسره نشي نه کولی شي او نه به یې درسره وکړي. تا به یوازې پرېږدي رب العالمین ته. څه احساس دی ستا، څه سوچ دی چې کله د خلکو د قدمونو اواز واوري او دوی دنه لاړ شي او تا دقه شان پرېږدي او بیا د پسې دغه دوه ملایک راشي او هغوی دنه تپوسونه کوي، څه جواب به ورکوي؟ د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې، د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې. رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان احدکم اذا مات، په تاسو کې چې یو سړی مړ شي، په تاسو کې چې یو سړی مړ شي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې عرض علیه مقعده بالغداة والعشي، سحر ماښام دته د ځای ښوی کېږي، ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار. که جنتي سحر ماښام ورته الله د جنت ته کړکۍ دي چې کوله وکړي، وایي دا دې ځای دی ځي بوله خو چې راپاسي، او د جهنمي ته ځای ښوی کېږي، وایي دا دې ځای دی ځي بوله خو صرف دومره ده چې راپاسي. دا قبر سبحان الله په دې کې چې انسان کېږي دا قبر راتنګېږي. رسول صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رضی الله عنه، پیژنې سعد بن معاذ کنه؟ دا سعد بن معاذ رضی د غزوه احزاب غزوه خندق د خندق هغه جنګ کې لګېدلی و، زخمي شوی و، وینه ترې ډېره تللې وه او بیا د رسول صلی په جومات کې وفات شو. خیمه یې لګېدلې وه، رسول صلی دغسې کېدله خیمه لګېدلې چې خدمت یې کوو، ملګري ورته نږدې خواله ځي راځي. د شپې مړ شو، سهار له ملګرو رامنډې والې رسول صلی ته وروټکو یا رسول الله وایي سعد مړ دی. رسول صلی ما ته پته نه مړ دی، وایي تا ته څنګه پته ولګېده؟ الله عرش رقېدلی و کړی د هغه نه ساه وته. دا انسان چې د چا د مرګ سره عرش رقېدلی او په جنازه کې رسول صلی وایي چې 7000 ملایکو کله چې دی د بقي په دې مقبره کې ښخ کړی شو، دا اوس چې په مدینه کې ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله اکبر. صحابه کرام ډېر مینو پر رسول صلی الله علیه وسلم، دا قصې نه کولې چې زما مولا جدا او ستا جدا او زما دین جدا او ستا جدا ولې او څنګه او چونکې چنانچې هغه به دا قصې نه کولې، خو چې پیغمبر څه کوي دغه به یې کوله. چې رسول صلی الله اکبر، صحابه کرام الله اکبر، بیا رسول صلی الله اکبر، هغه بیا وی الله اکبر، رسول صلی بیا وی الله اکبر، هغه بیا وی الله اکبر. وی د مدینې د مقبرې چې وخوځېده په دې اواز باندې. صحابه کرام یا رسول الله تاسو تکبیر وی؟ یو تکبیر مو وي ستاسو په یرو باندې قبر راتنګ شوی وي. سعد بن معاذ رضی الله عنه وی په ده باندې قبر راتنګ شوی، نو ما وی دعاګانې غوښتې او الله ته مې منتونه کول او زارۍ مې کولې چې الله سبحانه وتعالی دی د دې نه بچ کړي. نو یا قبر ورته پراخه شو. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه لو نجا احد من ضمة القبر لنجا منها سعد ابن معاذ. وی که چېرته د قبر د دې تنګېدو نه څوک بچ کېدی که نه سعد بن معاذ رحمت بچ شوی. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو ماشوم ښخ کړی شو او چې کله به خاورې واچولې رسول صلی تکبیر وي. صحابه کرامو یا رسول الله ولې ماشوم باندې قبر راتنګ شوی او که څوک ته بچ کېدی د ماشوم به بچ شوی. وجه څه ده؟ دا به ستاسو په زړونو کې سوال لري، دې جواب به درکړم. وجه څه ده چې بلې نیک باندې راتنګي؟ جواب د قبر راتنګېده به دوه قسمه، یو داسې راتنګېدلي چې نقصان ډېر نه ورکوي
او بعض علما وایي چې دا د محبت د لاسه راتنګېږي لکه مور چې خپل بچی ډېر وخت بعد وویني نو په زور یې راونیسي اکثر وله زور ورکړي د خپلې سینې ته سم نږدې کړي او که راتنګ هم شي په دې نیکي انسان باندې خو د لږ وخت دپاره یي هغه دله تکلیف نه ورکوي او دا بل چې کوم دی په ده باندې راتنګ شي نو راتنګ شي پې او د یو طرف ته پختۍ رسول وسلم په حدیث کې داسې دا ګوتې په یو ورکړې د یو لاس ته په دې بل لاس کې وي د یو طرف دا پختۍ په دې بل کې ننوځي داسې په دې کنده کې په دې کې و موتا میږدي حدیث کې دا راځي د برا بن عازب رضی الله حدیث او دا به ووایم په دې باندې بیان ختم کړو رسول وسلم یو پیر په جنازه کې ولاړو د انصارو کې یو کس مړ شوی نو برا بن عازب رضی الله وایي چې فانتهينا الى القبر ولما يلحد من قبر للاړو خو لا کنستی شوی نه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم رسول وسلم کېناستو وجلسنا حوله موږ وسلم کېناستو او دا سرونه هم داسې ټیټ نیولي کته مې نیولي هغو ډېر محترم وو وایي داسې لکه زموږ په دې سرونو باندې چې مرغان ناسي وفي يده عود ينكت في الارض او د رسول صلی الله علیه وسلم سره داسې یو لرګی و په دې ځمکه یې داسې ووروو په دې خاورو کې وی بیا یې وویې سر یې راوچت کو موږ خبره کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم